یو حکومت یو واکمن راځي دا دغه ولسونه ویروي دا حکومت نشو. د حقانی زبردست بیاناوی د مولوي کبیر پیغور پاکستان ته. حقانی وای د ویر او زور لاره حکومت نه وي. جزئیات هم دلته وګورئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی د جمعې په ورځ په خوست ولایت کې په یوه وینا کې ویلي چې هغه حکومت چې د ویر او زور لاره خلک اداره کوي رښتینی حکومت نه دی. هغه ټینګار وکړ چې د تیرو کړنو له امله یو څوک باید بل ته سپکاوی یا محکوم نه کړي. د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی پرون جمعې په ورځ د خوست په مرکزي جومات کې د وینا پر مهال ویل هغه حکومتونه چې ولس ویروي هغه حکومت نه دی. هغه زیاته کړې چې باید د خلکو او ښه حکومت ترمنځ د مینې او باور اړیکه شتون ولري. حقانی په خبرو کې وایي چې حکومت هغه وخت معنا لري کله چې سوله، عدالت او د خلکو لپاره د باور فضا رامنځته کړي. هغه ویل چې افغانان داسې شوي چې 50 کاله مسلسل جنګونه وکړل د حق او باطل په مقابل کې او دواړو لورو ته چې مړه کېدل افغانانو ته درد او تکلیف رسېدلو. هغه ټینګار وکړ چې افغانان غلامي نه مني او ازادي غواړي او په دې برخه کې دوی ډېر ځورېدلي دي. د کورنۍ چارو وزیر د خپل وینا په یوه برخه کې وویل چې موږ یو ځل امپراتورانو لخوا محکوم شوي، خو اوس موږ په خپل منځ کې دومره تحمل او برداشت نه لرو او د دوی پر ځای چې موږ محکوم کړو باید دا پټې له منځه یوسو او داسې تعامل ورسره وکړو چې بدبینۍ له منځه لاړې شي. حقانی د سلګونو کسانو منځ کې پرته له ساعتونکو ولاړ و او خلکو ډېره مینه هم ورکړه. بلخوا مولوي کبیر وایي افغانان د چا د راشن وږي نه دي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر نن جمعه پکتیا کې وی غونډه ته د وینا پر مهال وایي چې نړۍ غواړي چې افغانستان ورته هیڅ ګواښ پېښ نشي، باید دغه هیواد په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ونه کړي. هغه همداراز وویل افغان کډوال نور هیوادونو کې هیڅکله د چا د اوږو بار نه او زیاتوي چې دوی هلته بېلابېل کاروبارونه لري، د امریکا او د هغه د غلام راشن ته محتاج نه دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.